سلامونه ملګرو، زه هنا افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې تاسو به ټول ټول خوشحاله یاستئ. ملګرو، یو څو ورځې مخکې ما په واتساپ ګروپ کې رایګیري کړې وه چې کومه برخه باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړم، خو ډېرو زیاتو ملګرو ویلي چې امازون باندې موږ ته ویډیو جوړه کړه. نو ملګرو، دغه ویډیو په امازون باندې ده او زه به تاسو ته د امازون جنرال معلومات درکړم چې په دې کې څو ډوله کار کیږي او همداشان نور تاریخچې په اړه معلومات وي، نور کوم مهم معلومات وي هغه به هم زه تاسو سره شریک کړم. او بله مهمه خبره دا که چېرته تاسو د ویډیو خوښه شوله او غواړئ چې زه تاسو ته نورې ویډیوګانې هم د امازون په اړه جوړ کړم، نو بیا تاسو ماته ضرور کمنټ وکړئ چې نورې ویډیوګانې هم جوړې کړم. نو همداسې پر ما ترتیب سره به زه تاسو ته مکمل کورس اپلوډ کړم. ښه ملګرو، راځو ویډیو په طرف باندې. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، یوه هیله کوم له هغه ملګرو نه چې اول ځل دپاره د ویډیو ګوري، زه هنا افیشل یوټیوب چینل یې نه وي سبسکرایب کړی، دا د سره ضرور سبسکرایب کړئ او تاسو چې موږ نوې ویډیو اپلوډ کوو د هغې خبرتیا به هم تاسو ته درځي او پوهه به خبرې کوي. نو راځو ملګرو ویډیو په طرف باندې. اول باید تاسو چې هر یو شی زده کوئ د هغې په تاریخچه باندې باید ځان پوهه کړئ. د امازون تاریخچه صرف دومره زده کړئ چې امازون په 1994 کال جولای میاشتې په 5 تاریخ باندې جیف بیزوس لخوا جوړ شو، یعنی دا یو امریکایي دی او هغې په دومره کال کې په دومره میاشت کې په دې تاریخ باندې دا جوړ کو او هغه اوس هم ژوندی دی، یعنی مړ شوی نه دی، لا ژوندی دی او د نړۍ په مالدار اشخاصو کې، یعنی هغه کسان چې ډېره شتمني لري، ډېرې پیسې لري، په هغې په لیست کې ځای لري. کله چې دوی امازون جوړو هغه وخت کې دا ډېر غریب و او اوس د نړۍ مالداره خلکو کې، یعنی ډېر شتمن خلک چې ډېرې پیسې لري هغې په اولني کسانو کې دا ځای لري. صحیح ده. دویم راځو په امازون کې څومره پراډکټ دي، یعنی څومره محصولات په دې کې موجود دي. لکه محصولات دا شی دی، یو قلم شو دا خپل یو محصول دی، یو پراډکټ دی، کتابچه شوله دا خپل یو پراډکټ دی. ګورئ تاسو به دغه اصطلاح د پراډکټ اصطلاح په امازون کې ډېره زیاته اورئ او هم به استعمالوئ، ځکه چې دا ټول کار له همدې پراډکټ سره دی. نو همدا پراډکټ اخلو، پراډکټ خرڅوو، پراډکټ څنګه شو، پراډکټ پرافیټیبل دی نه دی، دا ټولې خبرې به تاسو په دې باندې روانې وي، ځکه دا تاسو زده کوئ. دویم پوښتنه خو دا وه چې څومره پراډکټ په دې کې دي. په دې کې 300 میلیون نه زیات پراډکټ په دې کې موجود دي، یعنی 300 میلیونه. د افغانستان ټول نفوس څومره دی؟ 40 میلیونه. نو 40 میلیونه دا تاسو حساب کړئ څو چنده د دې د افغانستان د وګړو په شمېر د څو چنده په دې کې صرف پراډکټ موجود دي، یعنی دومره یو لوی آنلاین بازار دی. نو سوچ تاسو ورته وکړئ چې دا به څومره غټ آنلاین بازار وي. دویمه خبره دا بله چې په دې کې دغه امازون په څومره هیوادونو کې کار کوي، څومره هیوادونو کې دغه آنلاین بازار موجود دی. داسې نه چې اوس یو کس وي په فرض مثال په دوبۍ کې او یو شی خوښ شو په امازون کې، نو هغه داسې نه کېږي چې دا د امریکا نه دوی ته دا ډیلیوري کړي. دا به امازون خپله په دوبۍ کې هم خپل ګودام لري، خپله هلته کار کوي. د هر هیواد لپاره د دې بیل لینک وي او هلته همغه ګودام نه ورته همغه ځای نه ډیلیوري کېږي. نو خپله امازون چې دی د نړۍ په 22 پرمختللو هیوادونو کې، یعنی هغه هیوادونه چې هلته امنیت دی، هلته پیمنټ سیستم جوړ دی، کارډ دی، بانکي سیستم هر څه برابر دي. افغانستان پاکستان غوندې نه دی او هر څه برابر دي. نو هلته دا کار کوي 22 هیوادونو کې د نړۍ. او څومره ګودامونه لري په ټوله نړۍ کې، یعنی په 22 هیوادونو کې سره د امریکا 1100 ګودامونه لري، یعنی فلفلمنټ سنټر چې ورته ویل کېږي، ډیلیوري سټیشن ورته ویل کېږي، دا هلته موجود دي. بل هغه ځایان چې مقصد یو څوک ډیلیوري وغواړي، یو شی عاجل پکار دی، یعنی یو ډیلیوري د عمومي امازون ډیلیوري کې وایي 3 نه 4 ساعتو کې یا سبا به تاسو ته ورسېږي، دا وایي نه ما اوس پکار دی، ما ته باید 2 ساعتو کې راشي. نو هغې دپاره د دوی بیل ترتیب دی، یو څه اضافه پیسې اخلي.
نو یو طرف ته د امازون د تجارت چې دی د خپل امازون د یو سهولت دی د هر چا دپاره ځکه یو کس وي په مثال زمونږ به د خپل هیواد خبره نه کوو بل بهر هیواد خبره به کوو چې هلته وي یو کس موجود وي کان لري وي نو موبایل راواخله آرډر وکړه پیمنټ سیستم ټول د کارډ نه دی تا سره بانکي سیستم خپل بانک هر څه په موبایل کې کولی شي خپل بانک اکاونټ نه استفاده وکړي نو هغه ځای نه پیسې ورته لیږي خپل کارډ نه او شی ډیلیور کوي تا ته راځي یو ساعت 2 ساعتو کې نو دا یو سهولت شو بل سهولت شو بل هغه ته کسان په کار وګمارل شو یعنی د لوی تجارت روان شو یو کس به دا شی خرڅوي هلته به خرڅوي بل به راوړي بل به تا ته ډیلیوري کوي دا ډېر په دې کې ډېر په یو پروډکټ کې مثال خبره یو شی چې مشتری ته رسیږي په دې کې ډېر زیات خلک بیا کار کوي نو داسې خلک هم په کار وګمارل شو همداشان سهولت هم شو او ګټه هم شوله نو دغه د نورې نړۍ د پرمختګ یو نښه ده اوس راځو نور خبر په دې باندې نه کوو راځو په دې باندې خبره کوو چې امازون کې څو ډوله کاروبار دی څو ډوله تجارت په دې کې کېږي او موږ یې کولی شو که نه شو کولی ګوره ملګرو تاسو په دې باندې خپل ذهن خلاص کړئ ښه دقیق اوسئ دې خبرو ته زما دا ویډیو ښه په دقت باندې تاسو دا واورئ چې تاسو پوه شئ ګوره په امازون کې څو ډېر ډولونه کار کېږي زه به تاسو ته څو ووایم یعنی هغه ډولونه چې ډېر پکې مشهور دي او ډېر کار پکې کېږي اول برخه کې چې دی هغه FBA دی FBA معنا دا ده فلفلمنٹ بای امازون ګوره زه تاسو یو تشریح کوم ښه دقیق وګورئ دقیق تاسو واورئ FBA دا چې ته په دلته افغانستان کې یا پاکستان کې ناست یې کمپیوټر ته ناست یې یو شی تا خوښ شو داسې شی چې سپلایر سره وي یعنی هغه کس چې هغه د شیان خرڅوي عمده باندې چې دا شیان خرڅوي هلته تا د هغوی ګودامونه وکته هغه سړي سره دا دي په ګودام کې دي یعنی عمده ډول باندې خرڅوي پرچون نه عمده خرڅوي تا یو شی وکتو چې دا د ماته په 15 روپۍ باندې ته به راشي دا شی به وګورې په امازون کې چې دا په څو دی په 20 روپۍ باندې دی $20 باندې دی هلته $15 دی هلته په امازون کې $20 باندې دی نو زه دلته ناست یم هر څه راته امازون کې ورته دلته شی دی راوړه ویسه هغه وکړه نو دا خپله په دې باندې مثال خبره په دې باندې 10 روپۍ یا 12 روپۍ دې باندې فیس راغی د امازون د وړلو د هر څه ټول مکمل شیان فیس راغی ماته 4 روپۍ یا 15 روپۍ په یو آیټم کې یو پروډکټ کې پاتې کېږي صحیح ده نو زه دا اصل دانې اخلم دې سړي نه نو ماته به څومره پاتې شي چې 15 ماته هر یو کې پاتې شي نو $500 ماته پاتې کېږي چې ټول زه خرڅ کړم نو دا کار موږ د دې ځای نه وکړو ځکه چې موږ کمپیوټر ته ناست یو افغانستان کې یو نو ورغلي یو نه شی کړی نه په ستړي شوي وو ټول کار صرف شی هغه کړو هغه ته هم پیسې جمع کړلې سپلایر ته هغه ته مې ویله چې ته دا مال پسې کس راځي امازون ته مې ویل چې لاړ شه دا راوړله او خپل ګودام ته ورسوه دا زه خرڅوم دا زما مال دی نو دا کار چا موږ ته وکړو امازون موږ ته وکړو نو دا خپله چې شو دا FBA هولسیل شو سمه ده په FBA هو تاسو ذهن خلاص شو چې موږ دلته یو او کار موږ ته امازون وکړو دویم برخه چې دویم ډول تجارت چې په دې کې کېږي ګوره ټول امازون چې دی صرف شیان اخیستل او خرڅول په دې کې دا کار دی یعنی شیان اخلو او بیرته خرڅو ټول کار په همدې باندې ټول تجارت همداسې اخیستل او خرڅول دي خو په دې کې بیا طریقې دي چې دا څنګه مونږ اخلو څنګه کوو که نه بیا بیلې طریقې لري اوس مونږ یو طریقه دا وه چې مونږ نه ورغلي نه یو د ځنم کار وکړو دا FBA شو دویم دا دی چې مونږ هلته موجود یو یعنی مونږ یو په فرانس کې یو په امریکا کې یو په لندن کې یو که نه یو کې یو نو اوس مونږ امریکا کې موجود یو هلته زمونږ کور دی فرض مثال هملته یم زه نو زه خپله زه ځم مارکیټ ته هلته شیان اخلم شیان خوښوم کله چې ما شیان خوښ کړل ګورم چې ګټه ماته کوي یعنی زه خپله پسې ځم امازون ته پیسې نه ورکوم چې ته ماته مقصد زی هغه که هغې ما نه فیس اخلي فري خو مونږ ته نه راوړي نو فرض مثال په هغه بل
یو پراډکټ کې په بی کې چې مونږ کوو مونږ ته $15 پاتې کېدل. اوس چې مونږ دا خپله کوو همدا شی په امریکا کې موجود دي. خپله پسې ځو خپله یې راوړو ځان پسې ستړی کوو ځان خوله کوو ځو راوړو دلته کور کې اچو کله آرډر راځي اکاونټ باندې مونږ هغې ته پې کوو لیږوی. نو مونږ ته به څومره پاتې شي شاید مونږ ته $8 یا $10 مونږ ته آیټم کې پاتې شي ځکه چې مونږ امازون ته پیس نه ورکوو. نو دا چې مونږ خپله پسې لاړو خپله م راوړو خپله م ډلیوري کوو مشتري ته م ورسوو چا چې غوښتی و نو دا دې ته ABM ویل کېږي یعنې فلفلمنټ بای مرچنټ چې ورته ویل کېږي. دا اوس زمونږ د خوا نه ترسره شو. صحیح ده. بل راځو په دې کې پرایویټ لیبل دی. پرایویټ لیبل دریم ډول تجارت دی. په دې کې پرایویټ لیبل هم ګوره اخیستل او غرڅول دي. پرایویټ لیبل دې ډول دی چې مونږ خپله ځو فرض مثال زما نوم دی خان زه ځم هلته ساعتونه جوړوم یا قلمونه جوړوم او ورته یم دې باندې خان راته ولیکه پسه په دې قلم باندې خان راته ولیکه خان والا قلمونه دي. یعنې اوس دا خان چې دی په دې امازون کې دا برانډ نشته دی صرف زما برانډ شو. ما خپله واخیسته بل څوک په خان په نوم باندې یو شی هم نه خرڅوي قلمونه نه خرڅوي. صحیح ده. یو شی هم مقصد نه خرڅوي. نو دا نوم زما خپل سپیسیفیک شو دا خپل ما برانډ شو دا زه په خپله برانډ یم. یعنې زما دا قلمونه زما په نوم دي دې نوم باندې نور په امازون کې څوک نشته دی یو شی هم نه خرڅوي. نو زه خان نوم په کمپنۍ والا ته وایم چین کې دا یا په عمل ته هر یو ملک چې وي که نه چې کوم ځای کې تا د ارزانه فابریکه وي او جوړوي درته نو زیات تر مشهور دا په چین باندې چین دی چې هلته چین کې ډېر فابریکې دي او زر دا شی جوړوي. نو زه ځم چین ته یا هلته آرډر ورکوم ځم نه بیخي صرف دلته دې ځای نه آرډر ورکوم چې ماته دا شی د په دې نوم باندې جوړ کا. نو هغه راته وایي ښه صحیح ده زه به درته جوړ کړم څومره مصرف راځي دومره مصرف پیسې به ورته اول ورکوي. پیسې دې ورکړې نو پرایویټ لیبل کې که نه دا ستا خپل نوم دی خو ته چې خپل یو شی جوړوې نو تا ته خو هغه 10 دانې نه جوړي 100 دانې خو درته نه جوړي. هغه درته وایي ما ته به 10 دانې 1500 دانې کم از کم 1500 دانې باید ته جوړ کړي. نو 1500 دانې چې ته جوړوې بیا د چین نه راوړې امریکا ته نو دا څومره مصرف په دې باندې راځي نو دا ډېر مصرف غواړي. دا ډېر باید ته خو 1500 دانې صرف ونه سي ته باید مجبور یې چې 1500 یو شی 1500 بل چې لږ یو څه دغه برابر کړي چې اسم کرا ورکوي چې ټول ډېر شیان ویسي. نو ته چې ډېر شیان وړي ډېرو پیسو ته اړتیا ده. نو ډېر پیسو ته چې اړتیا ده بیا دا خپله پرایویټ لیبل په ډېرو پیسو باندې کېږي او خپل شخصي نوم باندې ته یو شی جوړی دی ته پرایویټ لیبل ویل کېږي. صحیح ده. په دې باندې هم تاسو ذهن خلاص شو. ګوره ABA څه شی شو زه تاسو ته دا بیخي ښه ډول باندې داسې یو ډول تاسو ته زه زده کوم لکه صنف کې تاسو ته یو څوک تدریس کوي. ګوره ABA څه شی شو. ABA دا چې مونږ دلته ناست یو او امریکا کې مونږ کار کوو مارکیټ کې هلته شی امازون ته دلته مونږ واخیسته سپلایر ته مونږ د ځای نه پیسې جمع کوو خپل اکاونټ نه او هغه ورته وایي چې امازون ته دلته زموږ سامان دی دا ویسه هلته امازون ویر هاوس ته او دا زه خرڅوم. صحیح ده. ABA شو مونږ نیو پسې ورغلي. مونږ دویم دا ABM دی مقصد مونږ پسې ورغلو هلته موجود یو او شیان هم واخیسته راوړل کور کې مو واچول او دا خپله مشتري ته لیږو صرف امازون باندې دا اډرونه ترلاسه کوو. یعنې مونږ په منځ کې به امازون وي ځکه مونږ خو داسې څوک نه پېژنو چې یا مونږ داسې مشهور ویبسایټ یا داسې شی خو نشته دی چې مونږ خپله خرڅ کړو. نو امازون باندې خرڅوو مونږ امازون کې لیست کوو مونږ سره دا شیان دي تا باندې خرڅوو هغه تا نه خپل ټیکس اخلي او مشتري راځي امازون ته ځکه امازون خو نړیوال مشهور آنلاین مارکیټ دی هلته هر سړی راځي اعتباري دی. نو هلته چې راځي آرډر کوي ته به خپل کور نه ورته لګي دا ABM شو. صحیح ده. بل پرایویټ لیبل شو چې خپل نوم باندې یو شی جوړوي هغه خرڅوي. صحیح ده. دا پرایویټ لیبل شو. بل چې په دې کې دی اربیټراج دی. اربیټراج دا معنا ګورئ لکه ساده لفظ تاسو ته وایم په امازون کې دوه ډول پراډکټ دي یو ګیټډ دی یو ان ګیټ دی. ګیټډ پراډکټ معنا دا چې تا ته بل ضرورت دی یعنی بل به در سره موجود وي باید بل کې څومره وي 10 دانې فکر کوم 10 دي که 20 دانې دي باید دې نه کم نه اوسي په دې کې یو شی ته اخیستی وي 10 آیټم نه کم نه وي. یعنې قلمونه دې اخیستي باید 10 یا 20 دي فکر کوم یا 10 یا 20 دي د دې نه کم باید تا نه وي اخیستي. نو هغه بل بیا منل کېږي او هغه بل چې منل کېږي د هر چا خو نه منل کېږي هغه کسان منل کېږي چې کوم امازون سره رجسټر وي او صحیح کسان وي نو هغه سپلایر بل منل کېږي. اوس ته راځي
او یو ډول چې دي انګیټ دي که نه مقصد بیل ته اړتیا نشته دی هر څو دانې وي هر څومره وي بس ډایرکټ خرڅولی شي لکه داسې شیان وي چې د کچن شیان وي هغه شیان چې بدن ته یو خوراک شیان وي یا په ځان لګول کېږي یا مقصد دوایي وي که نه دا شیان بیا انګیټ وي او کوم شیان چې لکه یو همداسې استعمال شی وي که نه بیټري ونه لري یا همداسې د اشپزخانې یو شی دی یا چاقو دغه چاقو دی مقصد یو شی په وړی راوړی دې کې داسې خاص نه تاثیر لري په بدن د خوراک شی وي که نه نو هغه خپل انګیټ وي نو ته ځې انګیټ شیان اخلي هملته نږدې سټور کې کوم سټور کې پیدا کوي ارزانه 10-15 دانې راوړي امازون کې دا خرڅوي نو دا خپل اربیټراج شو صحیح ده دا لنډ معلومات شو د دغه چې کوم په امازون کې مونږ کولی شو او ښه مقصد اجازه شته دی نو دغه د دې لنډ معلومات دي بل یو برخه چې امازون اوس بنده کړې ده هغه ډراپ شپینګ دی ډراپ شپینګ دا چې تا سره به یو شی موجود نه و تا به لیست کو چې ما سره دا شته دی او هلته به چې کله اډر راغی نو وروسته به ته لاړې بازار کې به دې واخیست ورته پیک به دې کوی نو دویم به دې واخیست ورته پیک به دې کوی وبه دې لېږو هلته به دې عکس اول اوریجنل لګولی او شی به دې دویم ورته ولېږو نو هغه ډراپ شپینګ و هغه اسلامي نظر هم ښه نه او صحیح نه دی او اوس هم هغه امازون کې نشته دی هغه به عمومي ډول FBM کې دا کېدو صحیح ده نو ټول خبره چې نچوړ د چا خبره د ټول د امازون چې راجمع کې یو FBA ده پکې او یو FBM ده یو پرایویټ لیبل ده دغه درې برخې ټوله خبره دې ځای ته راځي نو دغه درې ډوله کارونه په دې کې کېږي ښه بله خبره ده چې فرض مثال زه دا کورس وایم او زده کوم امازون اول نه تر اخره پورې نو که چېرته ما سره بیا پیسې نه وي زه به څنګه چل کوم ګورې ملګرو چېرته تاسو امازون صحیح زده کړو صحیح هر څه زده کړل نو تاسو سره پیسې نه وي هغه خبره نشته ګورې تاسو زده کو صحیح ډېر کسان دي چې هغوی پیسې لري پیسې ورسره شته دی خو وخت نه لري چې دا څنګه امازون ته راشي کینې زده یې کړي او پراډکټ پسې وګرځي تاسو سره وخت شته دی نو تا ته وایي راځه زما پیسې زما شولې کار ستا دی نو هغه به پیسې درکړي ته به کار کوې نو ته خپل معاش ترې اخیستی شي پرسنټیج ترې اخیستی شي هر رقم وي نیم په نیمه 50% ته ورسره کولی شي چې زه تا ته کار کوم تا به پیسې وي نو هر څه ګټه به نیم په نیمه وي نو دغه ډول باندې بیا تاسو کار کولی شئ تاسو یو ځل مکمل زده کړئ انشاءالله کارونه ډیر دي او کارونه پیدا کېږي صحیح ده امازون ښه صحیح دقیق زده کړئ دې کې ګوره دوکه نشته دی داسې دوکه نشته چې تا زده کړو یو شی ښه تا صحیح زده کړو نو هلته تاوان نه لري او دوکه نشته پکې ځکه ته به تاوان هم وپېژنې چې دې شي کې تاوان دی خو نه به اخلي که نه تا به زده کړی وي ته به دوکه هم وپېژنې چې دا شی دوکه ده یعنې یو سړی دروغ ماته وایي هغه سپلایر نه دی نو تا به زده کړی وي تا به پېژندلی وي ته به په درس کې دا وپېژنې ته به زده کړې چې دا سړی رښتیا سپلایر دی دا رښتیا نه دی یعنې نه پکې دوکه شته دی نه پکې تاوان شته دی چې کله ته صحیح زده کړې که صحیح زده نه کړې او راشي ډایرکټ پیسې راوړې نه تا نه پیسې کس وهلی شي دا دوکه شوه ته ووایي چې امازون خو دوکه ده نو تا به زده کړی نه وي نو ملګرو ته هغه معلوماتو که چېرته تاسو غواړئ چې په امازون باندې زه نورې ویډیوګانې هم تاسو ته جوړې کړم انشاءالله زه بیا تاسو ته مکمل کورس اپلوډ کړم یو په یو ویډیو به زه تاسو ته جوړوم او تاسو به وګورئ د دې نه چې کورس ته کوم کورس ته لاړ شئ پیسې ورکړئ زه به تاسو ته فری کې زه زده کړم نو کمنټ هم راته وکړئ چې ویډیو مو خوښه شوه خوښه مو نه شوه معلومات څنګه وو او بل که نورې ویډیوګانې غواړئ چې آینده کې زه تاسو ته جوړې کړم بیا ماته هغه هم راته ولیکئ چې هو نورې ویډیوګانې هم جوړې کړه نو مننه تر بیا ښې چارې یو خوشحاله سوکاله او آباد افغانستان په هیله مننه